تاسو غواړئ اسلام آباد کې څوک دا غم غرض نه کوي دا خلک ولې منډه وهي کلی کې دي کلی کې دي څو کلی کې څو کلی کې دې منډه کړه خلکو چې چل دي سړی ولې منډې وهي هر سړی وایي چې چل دی ته مې لکه ورزش کوم دغه غر ته کل 2 ورځې لاړه دی زویا یې سبا هم درکېني هسې هډوکي به پاتې یې نه ودرېږه چکر وهم ښه نه ناسې ټانټه د ځانه جوړه نه کړي دې ټیم کې ښه برابره یې پوه شوې داسې باډي مزه کوي چې دا ډېره ټانټه شي هم داسې مزه نه کوي تېره نن یې په دې فرج باندې کېږي زویا ته موږ دې چیته ولې کړی لکه واټ از دیس مطلب دې څه دی چې ته موږ دې چیته کړی واه نایس او دې سره چې سوپر بسکټ راوړې زویا اوف خواږه دي زه کوک چیز نه نشم خوړی ښه ښه تباه دې کړو په دې چیو باندې دا ته پته شتې پیالې کې چې نه یخېږي او چې د فرج کې واچوم سمه زر یخه شي سمه زر یخه شي او کنه ټیګر ویلکم ټیګر چسکی چسکی الګه کتونکو سعودي کې کم ځای زبریاز کې بعد کې مالکا خیرونه سمي الرحمن او هغه پکې چې اوس کو کنه لاړه بس زویا چې اوس کو مونږه سي خراب تورا په خله کې متوبر علي زب زویا زب ایملی را واخله مساده قاسته دا وګوره دا پاکستان راغلی مال یو کس راغلی دا ایملی خورا دا ډېر ښکلي دی دا ما موسیق ورځ راواغېسته ما هم خوړه دا مرال دا پرونه په ریاض کې چا راغلی دا پاکستان راغلی سمه تروا ده که نه خله کې مې ته وبرهلې زویا وره چې ویې خورو موږ د چیس کې موږ درته املي وخورو چینس کې دا څنګه چالو شو په دې دغه باندې زویا ته شیشې ته وګوره ډاکټر لځې راځه چې ته بوځم راځه زویا دا ته خو ما سره نیمه ښکار یم ګیم دې بیلو صحیح دی یاره به زه ځم مور بوځم ډاکټر له صحیح ده ته صبر وکړه که زویا ما املي کولا وکړه سمه مزېداره ده که نه زما نه خوښه املي دا ته ورته وګوره زویا وګوره ما سره کور کې پرتې ټیګره بل ټیګر شهزاده سمه خبره کوه مېچ پلی کوو اوس یې وګوره ټیګر راغلی څنګه بیا رانه ګاډي ټیګر دې راغلی ګرم موږ سره به هم ټیګر ناستې ته به تماشه کوه خالي زویا پنشمنټ پکې کوو صحیح ده پنشمنټ پکې دا صحیح ده ډن ده ښه ته به املي وخوره دا املي به راوالې دا املي ټیک ده چې نښتي در پسې نښتي پدې دې تا پسې نښتي ډن ده ټیګر څنګه سمه مزېداره ده د املي پنشمنټ به بسو یا پنشمنٹ تین کې دا صحیح ده هلکه کتونکو ما هم اورېده ډېر دی مازدیګري دی که څوک چیز کې نو راکې ګایز ډبل ټیپ ګایز زویا د املي سمه تروا ده که نه دا داسې ترخه شاندي مې سمه مزه کوي زما دا چې دونه ښکلې ده که نه کړک دی کړک امان خان مننه دا هډوکي خو خلک نه خوري که نه زویا دا هډوکي مو کرپوه غاښونه به مې ماچي بیا به نور نه راخېږي هغه اوس راخېږي نه نوره هلکه ګایز ډبل ټیپ ورته وکړئ ګایز په ډبل ټیپ هم دې ګټو زویا سمه مزه کېږي چې لږه خوږه وه خو ښکلې وه ډېره ښکلې وه معمولي یې خوږه وه هسې زه پیکه چې څنګه د جنکو دا پیښې مه کوه
والله ټیګر ټیګر دا جنکو بیخي دي څه زویا او سمه خواږه ده که سمه مزه کوي هلکه ګایز ګوره تکړه شئ ګوره ډبل ټیپ ورته شیشه دوه پیری وټکوي ټول دوه پیری شیشه وټکوي دوه پیری زما هغه لاس پیرې وټکوي د زویا هغه زما هغه دوه پیرې کار نه کوي د میګي ته ګوره روان دي زویا د املی د څه نه جوړېږي ها زه دا پیسې کرم که نه ګورم چې دا څونه پیسې ده چې تا ګوره ورته یې را ګمله ده ښه پیسې کرم دا پنجاب هم ورکاږي وبکي داسې اسان یې پیسې کرم ګایس پیسې راخیږي حقیقت دی یو روپۍ ټول وکړی دا 15 روپۍ دي راوبخېږي ځان د بني وجلې والله ګردانیزم راوخېږي په روپو به ځان وجنې تو اوس ګوره ښه سبانه بله بدې کې کوم زه به تا ته ښیم ښه صحیح ده بیا به موږ دا بوټی راخرڅ کا چې کله روپۍ ونیولې یم څه مزې مو وکړې والله چې هاي ښه هلکه ګایز دا قرنګي دا ډبلټیا پورته دا قرنګي والوځوئ تورې کم خوا ګورې د املی در ولېږم ډېره خوږه ده زما اواز نه اورې که څنګه ماله خو ستا اواز نه راځي ستا اواز خو ما ته نه راځي هلکه هغه دغه پکې راغلې یاره ابره کرله پکې سره شوله هلکه کتونکو ستا اواز خو ماله نه راځي دا یې څه چل کړی دی میوټ مې کړی دی اوس راغلی دی منا ټیګر والا زه بس غنمرنګې میچ وګاټو زموږ نه زه لاړلې غنمرنګه لاړه په ټاپټینو کې راغله زویا د ټیک ټاک څومره روپۍ ګاټې د ورځې زه خو ډېره کمه راځم ډېره زیاته نه راځم بیا هم تقریبا لکه 30-40 هزار اف یم خو مې بیا د الله شکر دی بس خرچه کېږي سلامونه وعلیکم سلام بس دی زویا ځان له به دې چېرته هوټل ایستی وی یا به دې ځان له کیفټیریا ایستی وی یا به جوس دکان به دې ځان له ایښی وی زویا جوس سنټر د جوسو کیلې او رمونه دغه ته سعودي کې سعودي کې دغه جوسونه کېږي که نه ولې نه کېږي ما نه بس صحیح ده که نه ما له کار وګوره بس خپل مزدوري به کوم دغه ځای کې یاره ما ټیکټاکې میکټاکې مه کوه سعودي کې نه دوبۍ کې د له کار روان زم دوبۍ ته راځم دواړه راځو دلته تا له جوس دکان کولاومه صحیح ده خو یاره زه یوازې چېرته نیم تللی کړم زه یارېږم یوازې مه یېرېږه مونږ در سره یو چې د ښامار نه مو نه یېرېږي ښه چې مونږ در سره یو صحیح ده زه خپل ورور هم راولم بس خور او ورور به یو کار به کوو صحیح ده مزدوري به کوو مشکله نه نو پرابلم که چې ورور راسري نو بیا زه نه یارېږم نو پرابلم کار به دله ونیسم کار ځای به هم دله وګورو دکان هر یو شیز به دله برابر کړو بیا تک پېږه او کار دی پېږه سعودي ته نه که سعودي ته راغلی سعودي کې خو نه شي کولی سعودي کې په خپل نوم روزګار نه کېږي دوبۍ کې به تا سره خپل لیسنس در سره خپل نوم به دي خپل لینډ به دي خبرې نشته دی زما د رور له کار وګوره که نه یاره زما رور له ډرایور دی کوم ځای کې دی دلته کور کې دی پاکستان کې وړوکې ګاډي ډرایور دی زما نه کشر دی هم د وړوکې ګاډي ډرایور دی
خو به ولګورو سرچنګ به وکړو خو دا خو کلي کې دی که نه دا به راوستل هم غواړي دله بیا داسې ویزه کول غواړي چې کلي کې خو نه دی پاکستان کې دلته اسلام آباد کې اسلام آباد کې دی مړې ما درته څه ویلې زویا که روپۍ در سره قسم دی کارونه مارونه مه ګورئ ځان له دغه دلته راسه دوبۍ د روډ دې هم در سره راولي او ته هم راځه او خو چې روپۍ در سره او بس ځان وړوکی دوکان کولاوی وړوکی دوکان جوس موس هر څه به بس د جوسو دوکان او دلته هسې دلته جمع نه چې ګینې دلته جمع یو خلک دلته هر ټیم وړی هر ټیم وړی پوه شوې هر ټیم ګرمي په جمع کې هم دلته ګرمي او څه دی خو یو دوه درې به جوسرې واخلې پوه شوې یو څو به جوسرې واخلې او بس یو دوه درې به ځان سره کسان وي چې ته به قلارې بس ته هسې نه چې ته ورته ولاړې ته جوس کې ته به جوس نه کې پوه شوې ته خو به دغه یې دا نه کوې که نه کنه زه میډم یم که نه بس هغې به جوسونه میډم یس او زه به خپل په ټیک ټاک باندې یم چې السلام علیکم مینوالو نن دې کې زما دوکان دی او تاسو راځئ موږ دا زمونږ لوکیشن دی خلک باسې هم راځي به راشي زویا دا پوزه بسې وختي او کسې پوزې غټه ده دا خپل کاروبار مې ټیک دی یاره حق المزدوري به ګټم طارق شیر لازم شه طارق شیر لازم داخل په روزګار کوم طارق شیر لازم داخل په روزګار کوم پوه شې ټیک ټاک نه خلاصوم په ټیک ټاک څه کوي دلته غریبانان ناست دي زړې وچوي که څنګه زویا غریب هغې ته ایمانې وي خیر دی خو لکه چې دغه خبره دې هم صحیح ده خو لکه بیا هم ستړي کېږئ زه د باندې خفه کېږم بس ټیک ده که نه یاره روزګار به دی بیزنس طارق شیر خان دی طارق شیر ته وګوره چې خپل بیزنس دی په دوبۍ کې دغه وګوره که نه اوس په ټیک ټاک کې ملالې پرادي سمې دنیا خو ده وګټلې طاهر شیر لاله والله داسې وارخه طارق شیر لا ودې ګټلې څنګه کې دی طاهر شیر لاله او چې موږ راشو نو ایلي او دا چل دی واغه چل دی خیر دی دا موږ څه کار چې موږ ایلو کړو خپله ښځه شتې موږ ایلو ولا نه ایلو موږ د ګپ شپ دپاره یو که نه موږ ګپ شپ والا خلک یو طاهر شیر لاله یو پروډ کې ناست هلته یو جینو هغه والا پیسې رالېږلې د دې ما دغه اورېدل که نه نو داسې کار دی چې هلک مو ګوره تا به ورسره خبرې نه کولې او تا به ورله پیسې نه رالېږلې که نه چې پیسې هم جینه نه ولېږې نو بیا شرمې په شرمونو دا د یو روډ کې ناست و هغه بل هلک نو هغې جینۍ ته هلکانو جینۍ ته ګناه وکړه که نه نو د هلک غلطي د هلک ګوتو کې به خارښ نو پیسې به ورله نه لېږلې صحیح ویم ګوره څوک خو چاله په زور پیسې نه شي لېږلی که نه چا به ماله چا په زور خپیني او به د هلکانو د دې په خپله ګوتو کې خارښ دی جینۍ نو بیا شرمې سله جینۍ دا بل دوی به ایلي ته زړه شوی او بس څه اسد سات پیسې به لېږلي تھینک یو سات مننه ما ته خلک داسې ډېر خلک چې اکاونټ نمبر ولېږه چې پیسې در سینډ کړو نه سبا به مې شرمي دغه خپل ټیک ټاک راله ښه دی یاره زویا تا زه ساده مشوره در کوم زه ګوره ډېر ساده سړی یم پوه شوې ساده مشوره دله در کوم دې دوبۍ ته راشه او ځان له وړوکي او د جوس دوکان کولاو کا خو چې کامیاب نه یا خدای نو کامیابي خو الله پاک ورکوي نو اوس داسې خو نه ده که نه خو ته به پکې ناست یې که نه ورور دې کاونټر ته کښېنوه پوه شوې ورور دې کاونټر ته کښېنوه او دلته به ځان سره دوه کسان ونیسه بس دوه کسان ډېر دي دوه کسان درې کسان ونیسه چې دوه کسان ستا تیاری او بېله دوه کسان ستا دپاره ډېر دي صحیح ده غټ څیز پکې دی که نه یاره ګرنډ دی ګرنډ بس دی پلی شو پکې جاز نن ما ته چا جاز وي نشته نن نه ته شګو ګاډې راغلې نن ښه مننه څه ده سات هلکه عنایته سم شي عنایته ټیګر تھینک